ګرانو کتونکو ستړي مشئ دا د تخت سلیمان یا کسي غره هغه جګڅوکی دی چې کابو 3383 میټره جګوالی لري. پر یاد څوکۍ باندې یوه مقبره یا قبر ښکاري چې دا د قیس عبدالرشید و نوم ته منسوبه ده. د قیس عبدالرشید نیکه په باره کښې ډیری پښتانه لیکوالان ادعا لري چې نوموړی صحابي رسول او د پښتنو جد امجد یا غور نیکه و، خو ځینې څېړنکاران بیا دغه ادعا ردوي چې ګواکې نوموړی د پښتنو جد امجد و. دوی ادعا لري چې پښتانه 15000 کاله زوړ تاریخ لري او د قیس نیکه تاریخ چې دی 1400 کاله دی، نو ځکه پښتون یو لرغونی قوم دی چې له آریایانو سره اړه لري. د نوموړي د قبر تر سر چې کومه لوحه یا بورډ ښکاري پر هغه باندې د قیس عبدالرشید د پلار نوم او د ده نوم لیکل شوی دی. یاده لوحه د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال چې محمد معصوم زدران نومیږي او له پکتیا سره اړه لري. نوموړی فعلا په کابل کې مېس دی. هغه په خپل شخصي لګښت سره په کراچۍ ښار کې دغه لوحه تیاره کړې وه او د خپل ملګري عبدالکریم شیراني په لاس باندې چې هغه بیا دې کار ته یوه ډلګۍ سیلګران په کرایه باندې نیولي وو او هغوی بیا دغه لوحه د یاد قبر تر سر تنصیب کړه یا ولګوله، چې دا کار د محمد معصوم زدران صاحب له خپل پښتون قوم سره د مینې ښکارندویینه کوي. نوموړي په شخصي لګښت سره دغه لوحه تیاره کړه او پر نوموړې لوحه باندې د قیس نیکه مختصر تاریخ او د شهادت نیټه لیکل شوې ده، چې دا کار د سیلګرو لپاره خورا د ارزښت وړ کار دی، ځکه چې هغوی ته به د قیس نیکه زمانه، د پیدایش او د شهادت نیټه په صحیح توګه سره معلومه سي، چې دا د تاریخ په کتابونو کې به دغه کار په زرینو کرښو سره لیکل کیږي. له ملتیا نه مو نړۍ مننه. ښاد او آباد اوسئ.